السلام علیکم ګرانو دوستانو. د نن موضوع ده د بالغ مینې معرفت. د دې دپاره چې موږ ښه مشترک ژوند ولرو، موږ دې ته ضرورت لرو چې اول باید بالغ انسان واوسېږو، او کله چې بالغ انسان واوسېدلو بیا باید بالغه مینه ورکول او مینه اخیستل مزده یې. موږ انسانان چې کله د مور د نس څخه پیدا کیږو په صحیح توګه مسایل نه درک کوو. دغه رقم ولې الله جل جلاله موږ انسانان پیدا کوي؟ په دې خاطر یې پیدا کوي که چیرې انسان درک درلودلی لکه دا اوس چې موږ غټان لرو او د مور د نس څخه راوتلی وای، جلا دنیا ته د وهمه بېزاره چاودلی وای، د تنهایي څخه بېزاره چاودلی وای، نو په دې خاطر الله جل جلاله ماشوم بې درکه پیدا کوي. نو راځو موږ دا اړوند خبرې کوو چې بالغه مینه څه ده. تاسو د دې دپاره چې مینه وکئ او بیا رابطې ته داخل سي، اول باید بلاغت ولرئ، مردانګي او زنانګي در پکښې پیدا سوي، او په دوهم قدم کې باید ستاسو بالغه مینه زده یي چې څنګه بالغه مینه واخلم، څنګه بالغه مینه ورکم، یا بالغه مینه څه ده یا څنګه کیږي. راځئ موږ نن تاسو ته بالغه مینه تشریح کوو. وایي کوچنی د مور د رحم او د باندې دنیا ډیر نه حس کوي. کله چې دی د مور د نس څخه راووځي نو داسې احساس کوي وایي دا شیدې چې راکول کیږي او دغه ګرم چې ما خلک ساتي یعنې زه د مور په نس کې یم، سم یې نه حس کوي. تاسو فکر وکړئ موږ انسانان د دې دپاره چې ښه روابط ولرو باید په دغه رقم یو وضعیت کې ونه اوسېږو لکه کوچنی. ډېر انسانان چې د طلاقو سبب ګرځي، ولې ګرځي چې دغه انسانانو بالغه مینه نه زده. د اکثر طلاقو علت دا دی زه تاسو ته وایم دا ما 2 مړونه وکړه، 2 مړونه مې ولې ایله کړله، بلاغت یې نه درلودی. ما پخوا زړه ته نه ولیدله چې واقعا موږ نابالغه کسان لرو، لیکن موږ یو کس به بالغ یې. زما اول میړه چې و ذهنا نابالغه و، روابط یې هم نابالغه و، خیر هغه دا زما دوهم میړه چې و په ظاهر توګه بالغه و، هوښیارې خبرې کولې، لیکن بالغه مینه یې نه وه زده، روابط یې نه وه زده په صحیح توګه. نو ښه لار دا وه چې زه ځینې طلاقه سوې وای، تر دې چې دې ته مور جوړه سوې وای یا استاذه ورته جوړه سوې وای، هر څه ما وښولي وای، بېرته مې د ده څه غوښتې وای، خوند یې تللی د ژوند. راځو وای د مور مینه د دا سبب کیږي چې موږ حس کړو چې دا دنیا چې د مینې کولو ځای دی، ځکه چې مور بېریا مینه کوي. مور داسې مینه کوي چې اصلا موږ ضرورت نه لرو زحمت ورته وکاږو. د مور مینه ډېره پاکه او صفا مینه ده، او دغه د مور مینه د ډیرو انسانانو د تباهۍ سبب کیږي. هیڅ وخت هوښیار نسي ګرد عمر د مور سره د مینې په حالت کې واوسیږي، په دې خاطر چې دغه رقم شخص و رابطې ته داخل سي روابط خرابوي. وایي د مور مینه بې قید و شرطه ده، نه شرط لري نه قید لري، ګرد عمر مینه در سره کوي. وایي که د مور مینه نه وي دغه رقم مینه، په دنیا کې بل بدیل نسته د داسې مینه چې یو څوک ستاسو سره دومره مینه وي کړي، دومره ډېره. بعضې انسانان د دغه حقیقت څخه وځي، دوی د هر چا څخه تمه لري یا د هرې ښځې څخه چې واده ورسره وکړي تمه لري چې د مور په رقم مینه ورکول سي، او دا کس ته موږ نابالغه کس وایو. دوی باید دا زده کړي چې مینه څنګه ده. راځئ نن موږ تاسو ته بالغه مینه در معرفي کوو. وایي کله چې موږ ځوانان سو بالغ سو باید بالغه مینه زده کو، او دا زده کو د مقابل طرف غوښتنې زما رقم مهم دي. زه غواړم زما میړه ماته غوږ ونیسي، زه غواړم زما میړه ماته توجه وکړي، زه غواړم زما میړه ما ګرانه کړي، هر شی زه غواړم. د میړه څه د چی کار اخلم؟ د مور. میړه زما معاینه چې زما خبره مني، داسې چې وکړي اسې دې وکړي، اسې چې وکړي داسې چې وکړي. میړه زما څه څه شی غواړي؟ میړه هم زما څه د مور مینه غواړي. دلته موږ اشتباه کوو. کله چې تاسو روابط ته داخل سئ د میرمنې څه د مور تمه مه کوئ، او د میړه څه هم د مور تمه مه کوئ. دغه مشکل که موږ اول حل کو بیا کولی سو بالغه مینه زده کو، که نه بالغه مینې زده کېده ناممکنه دي. اول شی چې باید زده کو هغه دا دی ځان په خبر کړئ چې د مقابل طرف غوښتنې او انتظارات هم زموږ په رقم مهم دي. راځو بل 4 مینې درته تشریح کوم چې 4 رقمه انسانان څه رقم مینې کوي. یو ماشوم څه رقم مینه کوي؟ وایي مینه کومه ځکه چې هغه مینه را سره کوي، مور مینه را سره کوي، زه مینه ورسره کوم. پوخ انسان څه رقم مینه کوي؟
وای مینه را سره کوي ځکه چې زه مینه ورسره کوم. یعنې اول زه مینه کوم، پر ما ګران دی، په دې خاطر پر هغه کس باندې زه ګران یم. پوخ انسانان داسې فکر کوي. نابالغه انسان سره کم فکر کوي. نابالغه انسان فکر کوي وای مینه در سره کوم ځکه چې ضرورت درته لرم. او رشد سوی انسان، تربیه سوی انسان، او هغه انسان چې د پوخوالي څخه راوتلی، د ماشومتوب څخه راوتلی، د پوخوالي څخه راوتلی، یو داسې کس ځینې جوړ سوی چې پیشرفته، هغه بیا څه رقم وایي؟ وایي زه تا ته ضرورت لرم ځکه راته ګرانه یې، مینه در سره کوم. وایي زه تا ته ضرورت لرم، که ته نه یې زه نابود کېږم، زه ستا سره مینه لرم، زما احساس ستا دپاره دی. دغه د څلورو انسانانو پک دی. راځو مخته ځو، یو څه نور مسایل هم درته وایي تر څو تاسو په صحیح توګه دا زده کړئ چې بالغه مینه څه ده. وایي د مورنۍ مینې څخه پلارنۍ مینې ته تګ باید اول زده کړو. د مور مینه خو داسې ده چې بیا قید و شرطه ده، لیکن د پلار مینه قانون لري. پلار وایي ته دا کار وکړه، بیا ته پر ما ګران یې، ښه هلک واوسېږه، هوښیار واوسېږه، بېعقلي مه کوه، د مور بېاحترامي مه کوه. پلار یو قانون دی. وایي تاسو د دې دپاره چې بالغه مینه زده کړئ یا یو بالغ کس واوسېږئ په روابطو کې، اول باید د مور د مینې سره ووځئ، د پلار و مینې ته راسئ، قانون ته راسئ. دغه زما د دوهم میړه څخه زما د جلاوالي سبب چې شو ځکه چې هغه قانون ته نه و راغلی، د پلار و مینې ته، د مور په مینه کې اوسېدی. مور یې هېڅ وخت مینه نه وه ورکړې. د زما څه تمه درلودل چې زه مور ورته جوړه شم. ما ویل اصلا نه غواړم ستا مور واوسېږم. وایي د پلار مینه یو قانون دی. وایي راته ګران یې ځکه چې دا رقم یې، ته ښه هلک یې، ته ښه نجلۍ یې چې راباندې ګرانه، یعنې قانون منځته راغلی. راځو مخته. وایي د شپږ کلنۍ څخه وروسته موږ ماشومان باید دا زده کړو چې د مور د مینې سره ووځو و پلار و مینې ته راسو. که چیرې په شپږ کلنۍ کې دغه قانون عملي نه سي، خلک یې تر ځوانۍ پورې مخته بیایي. د مور څه چیش تمه لري، د معنیې څخه د مور تمه لري، د مور څخه تر حد ډېره تمه لري، او دغه د دوی سبب سي چې په ژوند کې د ناکامیو سره مخ سي. په امتحان ورکړي، امتحان کې استاد کمه نمره ورکړي، وایي تا خو ماته 20 نمرې راکولی سولی، یا تا ماته 100 نمرې راکولی سولی، ولې دې رانه کړي؟ دغسې انسانان چې د مور د مینې څه نه یې راوتلی، د پلار و مینې ته نه یې راغلی، هم په خپل فردي ژوند کې مشکلات لري او هم خپل په روابطو کې مشکلات لري. تاسو د دې دپاره چې ښه روابط ولرئ او په صحیح توګه وکولی سئ ښه روابط برقرار کړئ خپل د میړه یا د مېرمنې سره، اول باید د مور د مینې سره ووځئ، د پلار و مینې ته راسئ، قاعده او قانون زده کړئ. دا زده کړئ که ته روابطو ته داخلېږې، که ته یو شی غواړې، مقابل طرف هم یو شی غواړي. دا زما دوهم میړه په دا نه پوهېدی. ګوره زما معاینه ما په غېږ کې نیسي، دی چې په کور ته راغلی، ما د غېږ په ولاړې به یې په غېږ کې ونیوئ. ما ډېر قدر ورکوئ، باور وکړئ، چای مې وردمولی، کیک مې ورپخوئ، پیزا به مې ورپخول، اشپزي مې ورته کول، قدر مې یې کوئ. د په مقابل کې ماته هېڅ شی نه راکول، نه د کور خرڅ راوړي، نه د کور د خرڅ په کیسه کې و. تر هغه بدتر تلي، زما د مور څخه بې له سیو پنجیو شیلۍ واخیستې، وچه ډوډۍ راوړم. نو ته د خواښ څه څنګه پیسې اخلې چې وچه ډوډۍ راوړې؟ زما وروره بیا یې زما و کورنۍ ده. نو ما هم خود طلاق کوي. دی د مور د مینې څخه نه و راوتلی، قانون ته نه و راغلی چې په دنیا کې باید خسرګنۍ ته سر ټیټ نه کړي. بیا نو پښتني خسرګنۍ ته ډرۍ در وایي، رخشان در وایي. هلته بیا د خواښ څخه یو له سیو شیلۍ اخیستې د وچې ډوډۍ دپاره، بیا ورته ویل ما په ژوند کار نه دی کړی. نو هغو به رخشان کوي، ورته څه ګمنامه شهزاده یې چې راځې وه ما په ژوند کار نه دی کړی او خرڅ هم نه کوم. نو موږ څه وکړو چې نه ولې چې معاینه کول؟ نو ځان بیا ډرامه کوي. تاسو کوشش وکړئ چې اول اصول زده کړئ، اول ځان یو بالغ کس کړئ، بیا روابطو ته داخلېږئ. د چا لور مه بدبخته کوئ او ما هم د چا زوی بدبخته کوئ. ښځې هم امکان لري دا رقم عکس العملونه په روابطو کې ولري. وایي پلار باید په ماشوم کې په ځان باور پیدا کړي. پلار باید د دې سبب سي چې کوچنی دا زده کړي چې ولا ته پر ځان باید باور ولري، خپل کارونه وکړي. قرار نه دی په دنیا کې ټول انسانانو باندې ته ګران واوسېږې. ډېر انسانان دغه نه طی کوي، ډېر انسانان دا نه زده کوي چې زه باید دا ومنم چې زه پر خلکو نه یم ګران، زه باید پر خپل ځان باندې ځان ګران کړم. خپل ځان به خپله ګرانه یم، په نورو به ځان په زوره نه ګرانه یم. وایي ټولنې سره مخامخ کېدل باید ماشوم زده کړي. د 6 کلنۍ وروسته
باید دا زده کړي چې قانون شته. که قانون نه وي نو ته ژوند په صحیح توګه مخته نه بیایې، ته یو نابالغه کس یې. وایي بالغ انسان داسې ده چې باید ځان، مور او پلار خپل د ځان دپاره واوسېږي. مثلا بالغ انسان وایي د مور مینه خپله ځان ته ورکوم، د پلار مینه خپله ځان ته ورکوم، خپل ځان هم خپله نازوم. زه د ماینې څخه یا د میړه څخه دا تمه نه لرم چې زما پلار سي، او مې مور سي، او مې مین سي. زه فقط مین غواړم. او مین هغه څوک دی چې حد و مرزونه لري، مین هغه څوک دی چې قوانین لري، مین د ځان څخه غوښتنې لري. د مینې دپاره باید ته یو څه ورکړې چې تر څو مینه ترلاسه کړې. داسې نه کېږي چې ته واده کوې ځان ډرامه کوې په ګډه دنیا کې. راسو وایي مور وایي هیڅ دلیل نشته زما د مینې دپاره. پلار وایي قانون شته زما د مینې دپاره. بالغ کس خپله دا دایره جوړوي چې صحیح دی د مور مینه هیڅ قید و شرط نه لري، صحیح ده چې د پلار مینه قانون نه لري، صحیح دی زه پر دوه کسانو یو رقم ګران یم، خو پلار ماته قانون ایږدي، مور یې نه راته ایږدي. زه باید دا زده کړم، خپل د ژوند چار اطراف وپېژنم، خپل اصول وپېژنم او ځان ته اصول وټاکم. که پر اصولو ولاړ نه سئ دغه رقم به شرمنده یاست لکه د زما دوهم میړه. ځان یې معاینه یې کړې وه، ځان یې په خسرګنۍ ساتئ. داسې خو نه کېږي. بیا که ته ځان په خسرګنۍ ساتې نو خو بیا سر کښته واچوه، ښځه شه. ده ویلو نه هلوم به په جیب کې پیسې را اچوئ، موټر موږ رانیولی و، موټر مو هم را رانیوئ، په جیب کې پیسې هم را واچوه، د موټر تیل هم راکړه، زه به دغسې نرم کېږم، ستاسو د لور سره به بده رویه وکړم. هغه وویل خله مور دې ګرځو بیا آبه کوي. نو تاسو د دې دپاره چې بالغ مینه وکئ باید اول خپل ځان بالغ کړئ او بیا په روابطو کې خپل ځای وپېژنئ. یو کوچنی چې د 6 کالو سي د دې وروسته باید مور و پلار د ده سره کومک وکړي تر څو ځان وپېژني. د مور قانون بې قید و شرط نه، د مور مینه بې قید و شرط ده، د پلار مینه قانون لري. دلته د ژوند قانون شروع کېږي، باید اولادو ته یې ورسته کړي. زما زوی احمد انفال پلار نه لري، لیکن د 6 کالو وروسته زه د یو پلار په رقم سوم ورته. د مور مینه نور او غوندې نه ورکوم لکه څه رقم چې دی تمه ورسره لري. زه جدیت ورسره ښکاره کوم، قوانین مې ورته ایښي دي. زما زوی زه دا باور لرم چې په راتلونکي کې به یو ښه میړه واوسېږي، ځکه چې هغه ته ما ایله بیله ناکي نازونه نه دي ورکړي او نه هم ورکوم. او زما زوی په دې پوهېږي چې د مور مینه نور قانون لري، پخوا یې قانون نه درلودی. هغه ښځې چې په تنهایي سره ژوند کوي یا هغه نارینه چې په تنهایي سره اولادونه لویوي، تاسو دا زده کړئ چې د 6 کلنۍ پورې بې قید و شرطه مینه ورکړئ، د هغه وروسته باید قوانین ولري. وایي بلاغت یعنې څه په روابطو کې؟ یعنې بل چاته او ځان ته دواړو ته حق ورکول. دا هم نه دی چې تاسو په روابط کې داخلیږئ دومره فداکاري کوئ چې هغه تاسو تر پښو لاندې کوي. دومره فداکاري وکړئ چې هغه نفر راضي وساتئ، نه دا چې ځان تر هغه کم راولي. نو بلاغت څه شی دی؟ بلاغت اول باید تاسو ذهناً بالغ واوسېږئ، بیا بالغه مینه زده کړئ او بیا روابطو ته داخلیږئ. نو په دې هیله چې د دا ویډیو څخه مو یو څه زده کړي. مننه چې زما ویډیوګانې ګورئ. بس هغه کسان چې زما ویډیوګانې اخلي او په مخصوصا په فیسبوک کې اپلوډوي زه تاسو نه بخښم. دا تاسو په یاد ولرئ، زه ښه رایو درته کوم. زه دا وایم او هغه څوک چې زما ویډیو اخلي زما بې اجازې په فیسبوک کې نشروي، الله هم په داسې غم ومخته که چې هغه غم درسه هېرېږي بل غم درته راځي. زما ډېره خوا به دي زما بې اجازې زما ویډیو په فیسبوک کې نشر سي. بس نو دغه ښه راجي چې خدای هم په داسې غم اخته که چې سوشل میډیا درسه هېره سي. بای بای.